د مزل او غزل یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. عبدالقهار نادرزی یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې دا ځل د مزل او غزل په سکرین باندې د خپل ګران او تکړه شاعر ګران همکار رحمت الله مشال سره یو ځای. درنو لیدونکو ستاسې انتظار پای ته رسیږي او لومړۍ خپرونه همدا اوس یې تاسې په خپل موبایل په سکرین په پرده ګورئ. راسره د مزل او غزل په چینل کې شروع مو لامدې ځای وکړه. رحمت الله مشال صاحب راسره مېلمه دی او د ده څخه به نوې غزل او مشالونه ورو. هیله لرم چې تاسې هم تر پایه راسره واورئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. په دې وخت کې تاسو څخه پوره همکاري غواړو تر څو ستاسې د همکارۍ پرته موږ نشو کولی چې مخکې لاړ شو. مشال صاحب او تاسې کور ودان نادرزی صاحب په مزل او غزل کې سلامونه تاسې ته او څوک چې مونږ په سکرین باندې ګوري دغې ټولو ملګرو ته شروع به له غزل وکړو او غزل داسې دی چې البته وطني بڼه لري. نو وطن برباد شو او شو ړنګ وروره. وطن برباد شو شو ړنګ وروره. وطن برباد شو او شو ړنګ وروره. نور ما او تا نه کوو جنګ وروره. ډېر ښایسته. وطن برباد شو او شو ړنګ وروره. نور ما او تا نه کوو جنګ وروره. امن په مونږه سلام نه اچوي. امن په مونږه سلام نه اچوي. امن په مونږه سلام نه اچوي. ولې له مونږه کوي څنګ وروره. ډېر ښایسته په زړه پورې. د سولې خوښ نه یمه څه حساب دی. څنګه؟ د سولې خوښ نه یمه څه حساب دی. لکه چې زه یمه بدرنګ وروره. ډېر ښایسته. د سولې خوښ نه یمه څه حساب دی. د سولې خوښ نه یمه څه حساب دی. لکه چې زه یمه بدرنګ وروره. په زړه پورې. بادشاهي خوی لري کمی نه لري. بادشاهي خوی لري کمی نه لري. بادشاهي خوی لري کمی نه لري. زما عاجز زما ملنګ وروره. ډېر ښایسته په زړه پورې. د حجۍ لور غټه غوښتنه وکړه. د حجۍ لور. د حجۍ لور غټه غوښتنه وکړه. بیا راته ونه وهي زنګ وروره. په زړه پورې. د حجۍ لور غټه غوښتنه وکړه. د حجۍ لور غټه غوښتنه وکړه. بیا راته ونه وهي زنګ وروره. په زړه پورې. مشاله څه وکم حل لاره څه ده. مشاله. مشاله څه وکم حل لاره څه ده. کېږي موده دې زړه مې تنګ وروره. په زړه پورې. مشاله څه وکم حل لاره څه ده. کېږي موده دې زړه مې تنګ وروره. کېږي موده دې زړه مې تنګ وروره. په زړه پورې. او وروره جون ښکلی دی او جون خو څه بدرنګ نه دی. وروره جون ښکلی دی او جون خو څه بدرنګ نه دی. بس دا یو غزل دی بلم دغه ملګري واوري چې وروره جون ښکلی دی او جون خو څه بدرنګ نه دی. زمونږ د دواړو د مشکل حل لاره جنګ نه دی. بېشکه بالکل په زړه پورې. وروره جون ښکلی دی او جون خو څه بدرنګ نه دی. زمونږ د دواړو د مشکل حل لاره جنګ نه دی. په زړه پورې. افغانان وګوره په سرو جامو کې ګرځي که نه. افغانان وګوره. افغانان وګوره په سرو جامو کې ګرځي که نه. افغانستان نه ګوري سرو وینو کې رنګ نه دی. په زړه پورې. افغانان وګوره سرو جامو کې ګرځي که نه. افغانان وګوره په سرو جامو کې ګرځي که نه. افغانستان نه ګوري سرو وینو کې رنګ نه دی. لوږې او تندې تېروي په ځان ګرمي او یخني. خو د وطن بچی وطن ساتي بې ننګ نه دی. په زړه پورې. لوږې او تندې تېروي په ځان یخني او ګرمي. خو د وطن بچی وطن ساتي بې ننګ نه دی. کابل جان ګوره کابل جان ګوره زما زړه هغې ته ډېر ورته دی. کابل جان ګوره زما زړه هغې ته ډېر ورته دی. اسلام آباد ګوره ستا زړه یو پوټې اړنګ نه دی. اسلام آباد ګوره ستا زړه یو پوټې اړنګ نه دی. کابل جان ګوره زما زړه هغې ته ډېر ورته دی. کابل جان ګوره زما زړه هغې ته ډېر ورته دی. اسلام آباد ګوره ستا زړه یو پوټې اړنګ نه دی. یو پوټې اړنګ نه دی. د پلار نمبر دې دی څه امر به کوي در باندې. څنګه؟ د پلار نمبر دې دی څه امر به کوي در باندې. ته خوشحالېږه مه مشاله د یار زنګ نه دی. په زړه پورې. د پلار نمبر دې دی څه امر به کوي در باندې. د پلار نمبر دې دی څه امر به کوي در باندې. ته خوشحالېږه مه مشاله د یار زنګ نه دی. په زړه پورې. ډېره مننه له اورېدو. کور ودان. د مزل او غزل یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا و زمونږ لومړنۍ خپرونه چې دروند شاعر ځوان شاعر رحمت الله مشال صاحب راسره پکې مېلمه و. خدای دې وکړي چې ستاسې هم ادبي تند او ذوق خړوب شوی وي او تر بلې ویډیو
پورې منتظر پاتې شئ. له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل مزل او غزل سبسکرایب یې کړئ. ملګري هم خبر کړئ چې د شعر او د ادب مینوال لپاره پکې ترنم یو په ځانګړي بیا د ادریس ځواک هغه مینوال چې د هغه د غږ مینوال د ځواک صاحب هغه به راسره هم پکې ملمی. زموږ نور هغه شاعران چې موږ سره دلته په څنګ کې او لرې ساحو کې پراته بس زموږ مزل به اورو به غزلې. تر بیا ښې جارې. د الله په امان ښه وخت ولرئ.